پاکستان بیرته قطر ته د زلمی خلیلزاد سفر د سولې له خبرو باخبره کسان وایي ټاکل شوی چې خبرې اترې روانه اونۍ بیرته پیل شي. داسې بریښي چې دا خبرې به بیرته په روانه اونۍ کې پیل شي. طالبانو هم تازه رابطې له خپلو مشرانو سره کړي دي، هغوی سره یې مشورې کړي دي. په بلخ او بادغیس ولایتونو کې د ثبات او همګرایي ټاکنیزې ډلې لاریونونه محمد محقق وایي هیڅ چاته به اجازه ورنه کړي چې د تقلب له لارې واک ته ورسیږي. یا رأی پاک و آری از تقلب ما که در او 51% برنده هستیم اعتبار داده شود یا هر نتیجه تقلبی را قبول نداریم. او ایران ته د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر ګواښ مایک پامپیو وایي که عراق کې مو عسکرو ته زیان واوړي جدي غبرګون به ښکاره کړو. سلام، د شپږو بجو خبري ټولګې ته ښه راغلاست. نن شنبه د 1492 هجري لمریز کال د لیندۍ 23 او د 2019 میلادي کال د ډسمبر 14 نیټه ده. دا هم بشپړ خبرونه. ویان سید ادریس سادات خلیلزاد د پاکستان تر سفر وروسته بیرته قطر ته تللی. دوحه کې د وسلوالو طالبانو او متحده ایالاتونو له مذاکراتو باخبره کسان وایي زلمی خلیلزاد له پاکستاني چارواکو سره تر لیدنې وروسته تېره شپه بیرته دوحې ته تللی او په اغلب ګمان به د سولې خبرې اترې روانه اونۍ بیا پیل شي. سیاسي شنونکي وایي خلیلزاد اسلام آباد ته د خپل سفر پر مهال د پاکستاني چارواکو غوښتي دي چې د تاوتریخوالو کمولو له حکومت سره مذاکراتو ته د وسلوالو طالبانو حاضرېدو په برخه کې له خپل نفوذه کار واخلي. د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی چې د لنډې مودې لپاره د مذاکراتو تر توقف وروسته اسلام آباد ته تللی و له پاکستاني چارواکو سره تر لیدو کتو وروسته بیرته قطر ته تللی. دوحه کې د طالبانو او متحده ایالاتو ترمنځ د مذاکراتو له جریان څخه باخبره کسان وایي چې په بګرام پوځي اډې د طالبانو تر برید وروسته د دواړو خواو ترمنځ مذاکرات بې خونده شوي او د لنډې مودې لپاره درول شوي دي. دوی وایي چې خلیلزاد اسلام آباد کې له پاکستاني چارواکو سره په همدغو مسایلو خبرې کړي او په اغلب ګمان د سولې مذاکرات به بیرته روانه اونۍ پیل شي. ښاغلی خلیلزاد د پاکستان د سفر نه تېره شپه بیرته دلته قطر ته راستون شو. ظاهره خبره ده چې د طالبانو او د امریکایانو خبرې هغه وخت بې خونده شوې چې په باګرام باندې یو لوی برید وشو. د هغې نه وروسته یو ډول د خپل احتجاج د نوټ کولو دپاره دوی خبرې د یو څه وخت لپاره د وقفې په نوم ودرولې. داسې بریښي چې دا خبرې به بیرته په روانه اونۍ کې پیل شي. طالبانو هم تازه رابطې له خپلو مشرانو سره کړي دي، هغوی سره یې مشورې کړي دي. د سولې له خبرو آګاه کسان وایي چې خلیلزاد له پاکستاني چارواکو غوښتي څو د تاوتریخوالي کمولو او له حکومت سره مستقیمو خبرو ته د طالبانو حاضرولو په برخه کې له خپل نفوذ نه کار واخلي. دوی وایي چې خلیلزاد د حکومت او طالبانو ترمنځ د مستقیمو خبرو اترو ترڅنګ د اوربند په ټینګښت هم ټینګار لري. خلیلزاد ظاهره خبره ده، خلیلزاد په دې پوهېږي چې د دغه خبرو په پیل کولو کې د ملا برادر اخوند پاکستان نه قطر ته راتللو کې پاکستان یو کردار و او دغه کردار دوی تصدیقوي. له دې امله هغوی بار بار پاکستان ته سفر کوي، د پاکستان له پوځي مشر سره په کراتو ګوري تر څو هغه نفوذ چې پاکستان په لاس کې لري د هغه په استعمال سره دوی دا خبرې بالاخره یو پایان ته ورسوي. طالبان تا هنوز با آتشبس و مذاکره مستقیم با دولت افغانستان توافق نکردند. خلیلزاد تلاش میکنه تا مقامات پاکستانی فشار وارد کنند که حداقل طالبان حاضر شي که به دولت افغانستان مذاکره کنند. خو پخواني طالب چارواکي وایي چې مذاکرات د طالبانو په غوښتنه د لنډ وخت لپاره درول شوي او په دې موده کې به طالبان له خپلو مشرانو سره د اوربند او له حکومت سره د مستقیمو مذاکراتو په تړاو سلا مشورې کوي. مذاکرات به اساس مطالبه و خاص طالبان موقتا متوقف شد
و طالبان میخواهند در این دوران روی موضوع آتش بس و روی موضوع آغاز گفتگوها با دولت اسلامی افغانستان با بزرگای خود مشوره کنند. بعد از اینکه مشوره ها به اتمام رسید انشاءالله که مذاکرات مجددا آغاز میشه. تر اسلام آباد وروسته دوحې ته د زلمي خلیلزاد سفر داسې مهال دی چې ویل کېږي ښایي ډېر ژر د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی کابل ته هم سفر وکړي. د ثبات او همګرایۍ ټاکنیزې ډلې زرګونه پلویانو په بلخ او بادغیس ولایتونو کې د لاریونونو پر مهال د تقلبي رایو د ابطال غوښتنه وکړه. د عبدالله په مشرۍ د دې ټیم د رهبرۍ شورا غړو پلویانو په بلخ ولایت کې د لاریون پر مهال له ټاکنیزو کمیسیونونو غوښتنه وکړه چې خپل قانوني مسیرونو ته راوګرځي او د خلکو مشروع غوښتنې ومني. محمد محقق وایي هیڅ چاته به اجازه ورنکړي چې د تقلب له لارې واک ته ورسیږي. په ورته وخت کې د عبدالله چې له خپلو پلویانو سره د لیدنې لپاره بغلان ته تللی وایي په هیڅ صورت به تقلبي پایلې ونه مني او ټاکنیز کمیسیونونه د قانون پر بنسټ پریکړه وکړي. د عبدالله په مشرۍ د ثبات او همګرایۍ ټیم په بلخ او بادغیس ولایتونو کې لاریونونه وکړل. د ثبات او همګرایۍ ټیم پلویانو او د دې ټیم د رهبرۍ شورا غړي وایي چې دوی په هیڅ صورت تقلبي رایو ته اجازه نه ورکوي او له انتخاباتي کمیسیون غواړي څو 300 زره تقلبي رایې باطل کړي. تبلیغات میکنن که فلانی امروز جور آمد، فلانی جور آمد، یک روز به پای دکتر صاحب، یک روز به پای جنرال صاحب، یک روز به پای ما، یک روز به آقای خلی. تبلیغات میکنن که جور آمد. نه خیر، حرف همه ما یکیست. یا رأی پاک و آری از تقلب ما که دو 51% برنده هستیم اعتبار داده شود یا هر نتیجه تقلبی را قبول نداریم. آرای مردم، اراده مردم، تصمیم مردم خط سرخ ماست و از این خط 1 میلیمتر عقب نشینی کردنی نیستیم و اراده مردم را هیچگاهی نمیخواهیم کسای منحرف بسازه، گروه های منحرف بسازه ولو در قیمت و در مقامی بوده باشه. په بلخ ولایت کې د ثبات او همګرایۍ ټیم پلویانو لاریون ته محمد محقق د خپل خبرو پر مهال ویل چې د هر ډول تقلبي نتایجو پر وړاندې دریږي او اجازه نه ورکوي څو د تقلب له لارې څوک واک ته ورسیږي. اگر غنی خدا از طریق تقلب بخواه رئیس جمهور بسازه و یا بعضی جاها حمایتش هم بکنه ما استاد میشیم، قبول نمیکنیم. شما با ما هستین یا نه؟ در صورتی که اگر برای مردم احترام گذاشته نشود، رای ناپاک از پاک جدا نشود، ما با جان و دل استاد هستیم تا آخرین مرزم پیش خواهیم رفت. له دې سره په ورته وخت کې سلګونو تنو په بادغیس ولایت کې د یو لاریون په ترڅ کې خبرداری ورکړ چې تقلبي نتایج نه مني او کمیسیون د 300 زره له درغلیو ډکې رایې باطل کړي. باز هم از اونا تقاضا میکنیم که خدا نخواسته جنگ خارمانسازی، جنگ خدا نخواسته نشود که از این کمیسیون انتخابات خواهش میکنیم که از این بحران جلوگیری کند. رایای نادرست غیر قانونی آنها خود را برنده اعلام کنند. آنها با افغانستان رئیس جمهور نیستند، مشروعیت ندارند، امر و بالای مردم افغانستان نافذ نخواهد بود. ما تقاضا میکنیم از تیم تقلب که بشینند و افغانستان ترحم بکنند، خونریزی و جانبازی مردم افغانستان را مد نظر بگیرند. په ورته مهال د ثبات او همګرایۍ ټاکنیز ټیم مشر عبدالله چې د خپل پلویانو د لیدو لپاره بغلان ته تللی وایي چې په هیڅ صورت تقلبي نتایج نه مني او انتخاباتي کمیسیونونو ته فرصت ورکوي څو د قوانینو مطابق عمل وکړي. موږ بل شی نه غواړو چې دوی رایې وشمېرل شي او د دوی د پاکې رایې پر اساس آینده زعیم د افغانستان وټاکل شي. خلاص دا پیغام دی چې د بغلان د ولایت د خلکو په استازیتوب هر یو ګډونوال په خپل وار په خپل الفاظ تکرار کړ او با همین چیز همین حرف است که پیام تیم ثبات و همگرایی هم هست. د ثبات او همګرایۍ ټیم د پلویانو دغه لاریونونه داسې مهال دي چې د عبدالله په مشرۍ دغه ټیم په 7 ولایتونو کې د رایو د بیا شمېرنې بهیر ته اجازه ورکړې او ټاکل شوی دغه بهیر د 1 په ورځ پیل شي. په همدې حال کې د عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډلې تر موافقې وروسته د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي
د یکشنبې په ورځ به په پاتې 7 ولایتونو کې د رایو بیا شمېرنه او تفتیش پیل کړي. کمیسیون وایي د هیواد د 28 ولایتونو بیا شمېرنه بشپړه شوې او د پاتې 7 ولایتونو بیا شمېرنه او تفتیش به هم په روانه اونۍ کې بشپړ او ابتدایي پایلې اعلان کړي. خو په ورته وخت کې د ګلبدین حکمتیار او رحمت الله نبیل انتخاباتي ټیمونه وایي د دوی لخوا اوس هم د رایو د بیا شمېرنې او تفتیش بهیر تحریم دی او تر هغې چې د پراخو درغلیو مخه ونه نیول شي دوی به په دې پروسه کې برخه وانخلي. عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډلې د جمعې په ورځ ماښام ناوخته د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون په غوښتنه د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته په 7 ولایتونو کې د رایو د بیا شمېرنې او تفتیش اجازه ورکړه چې د یکشنبې په ورځ پیلیږي. جلو بازشماری را که جنبه غیر قانونی داشت گرفته بودن و گرفتن از اونا تقاضا میکنیم که به پس فردا اجازه بازشماری را د ولایات بتن. د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډلې تر موافقې وروسته اوس د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي د یکشنبې په ورځ به په پاتې 7 ولایتونو کې د رایو بیا شمېرنه او تفتیش پیل کړي. کمیسیون وایي په دغو ولایتونو کې 1409 محلونه موجود دي او دا بهیر به د روانې اونۍ په ترڅ کې بشپړ او د اونۍ تر پایه به لومړنۍ پایلې اعلان شي. نن ټیمونه توظیف شوي دي، ټریننګ ورته ورکول کیږي او کوشش کوو چې نن بعضې ولایاتو ته د منګه هیئت ورسیږي او امیدوار یم چې سبا ته په خیر 8 بجې په 7 ولایاتو کې د منګ ټول کارمندان موجود وي، هیئت چې د مرکز نه ځي او دوی وشي کولی په جریان د 2-3 ورځو کې دغه پروسه کاملا تکمیل کړي د ناظرینو او مشاهدینو په حضور داشت او منګه ابتدایي نتیجه اعلان کړو. سریپول، بغلان، بدخشان، تخار، فاریاب، پنجشیر او جوزجان هغه ولایتونه دي چې د عبدالله پلویانو پکې د رایو بیا شمېرنې او تفتیش بهیر مخه نیولې وه او د ټاکنو ولایتي دفترونه یې تړلي وه. کمیسیون په داسې حال کې د 7 ولایتونو د بیا شمېرنې بهیر د پیلېدو خبره کوي چې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د سولې او اسلامي عدالت او د رحمت الله نبیل په مشرۍ د امنیت او عدالت ټاکنیز ټیمونه وایي چې لا هم د دوی له لوري دغه پروسه تحریم ده او د تقلبي رایو د ابطال تر وخت پورې به د دوی استازي له دې بهیر نظارت ونه لري. اعتراض ما بر کارکردهای کمیسیون‌های انتخاباتی پابرجاست. هنوز 300,000 محل منازعه است. هنوز عاملین این تقلبات سازمان یافته 300,000 که محل منازعه است و 1,700,000 که خود کمیسیون گفت باطل شده. هنوز عاملین اصلی از این مشخص نیست. کسی که بر اساس تقلب 1,000,000 آرا را تقلب کرده اون شایسته نیست که زعیم افغانستان گردد. د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډلې داسې مهال د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته په 7 ولایتونو کې د رایو د بیا شمېرنې او تفتیش بهیر د پیلېدو اجازه ورکوي چې دغه ټیم لا هم ادعا لري چې شاوخوا 300,000 رایې د ټاکنو د قانون او طرزالعملونو له مخې باید باطل او له سیستم څخه وایستل شي. یو امریکایي لیکوال وایي واشنګټن ته شرم دی چې د درواغو لپاره یې زرګونه افغانان ووژل. اریک مارګولس په خپل یوه تازه مقاله کې ویلي چې امریکا متحده ایالاتونو په افغانستان کې زرګونه بېګناه افغانان د یوې بې هدفې او درواغجنې جګړې لپاره وژلي او دا شرم دی چې امریکا متحده ایالات د خپلو درواغو لپاره د افغانانو پر ودانیو، جوماتونو او کورونو بریدونه وکړل. نوموړي ویلي اوس ښکاري چې امریکایي چارواکو زرګونه وسلوال طالبان، افغانان، امریکایي سرتیري او د نورو هیوادونو ځواکونو په یو نامعلومه او بې هدفه جګړه کې وژلي دي. له دې سره په وخت د امریکا د سمندري ځواکونو یو سرتیري د افغان جګړې په اړه د امریکا متحده ایالاتونو چارواکو او جنرالانو د درواغو لپاره په اړه له واشنګټن پوسټ ورځپاڼې مننه کړې. په افغانستان کې د امریکا د 13 کلنې جګړې په اړه د واشنګټن پوسټ راپور په تړاو چې امریکایي چارواکو په افغانستان کې د 13 کلنې جګړې په تړاو خپلو خلکو ته دروغ ویلي لا هم په متحده ایالاتو کې غبرګونونه دوام لري. امریکایي لیکوال اریکس مارګولس په خپل یوه تازه مقاله کې امریکایي چارواکو ته په خطاب کې ویلي چې امریکایانو ته شرم دی چې زرګونه بېګناه افغانان د یوې بې هدفه جګړې لپاره وژلي دي. اریک مارګولس وایي چې امریکا د یوې دروغجنې جګړې لپاره د افغانانو پر ودونو، جوماتونو او کورونو بریدونه وکړل او د ترهګرۍ تر نامه لاندې ګڼ عام افغانان وژل. دا ډیر ستر شرم دی چې امریکا د خپلو دروغو لپاره د افغانانو پر ودونو، جوماتونو او کورونو بریدونه وکړل.
د شوروي ضد جګړې ډیری جنگي مجرمین د امریکا ترڅنګ ولاړ و، خو امریکایي چارواکو د ترهګرو تر نامه لاندې پر طالبانو او د عامو افغانانو پر کورونو بریدونه کول. اوس ښکاري چې امریکایي چارواکو زرګونه طالبان، افغانان، امریکایي عسکر او د نورو هیوادونو سرتیري په نامعلومه او بې هدفه جګړه کې وژلي دي او امریکا باید له خپلو کړنو د شرم احساس وکړي. له دې سره په ورته وخت کې د امریکا د سمندري ځواکونو یو سرتیري د افغان جګړې په اړه د امریکایي چارواکو او جنرالانو د دروغ خپرولو په اړه له واشنګټن پوسټ ورځپاڼې مننه کړې. نوموړي چې افغانستان کې دنده ترسره کړې، واشنګټن پوسټ ته د لیک له لارې ویلي افغانستان کې په رسمي ماموریت بوخت و چې د ناټو او امریکایي ځواکونو بریدونو د پای اعلان وشو، خو دغه کار په عمل کې برعکس تطبیق شو. په 2014 او په 2015 کال کې د رسمي ماموریت پر مهال په افغانستان کې په دنده بوخت و چې د امریکایي او ناټو پوځیانو د تهاجمي بریدونو د پای ته رسولو اعلان وشو او د بهرنیو پوځیانو د ماموریت نوم په قاطع ملاتړ بدل شو، خو د قاطع ملاتړ معنا ظاهرا دا و چې عملیات په افغان سرتیري کوي او بهرني پوځیان به ملاتړ کوي، خو حقیقت داسې نه و، بلکې اصلي خبره هماغه و چې جګړه بهرنیانو کوله او افغان سرتیري به ورسره ملاتړي وي. د واشنګټن پوسټ راپور په اړه چې امریکایي چارواکو خپلو خلکو ته د افغان جګړې په اړه دروغ ویلي، دغه غبرګونونه داسې مهال دي چې د امریکا د دفاع پخواني وزیر د واشنګټن پوسټ د دې راپور ډیری برخې ناسمې ګڼلي، خو په دې اعتراف کړی چې امریکایي سرتیري په ملت جوړونه کې پاتې راغلي دي. په افغانستان کې د امریکا متحده ایالاتونو پخوانی سفیر راین کراکر وایي نور هغه وخت را رسیدلی چې امریکا خپل سرتیري له افغانستانه وباسي. نوموړي واشنګټن پوسټ ورځپاڼې ته په خپله مقاله کې د دې ورځپاڼې لخوا د هغه اسناد افشا کېدل ستایلي چې له مخکې ویل شوي وو له امریکایي مشرانو د افغان جګړې په اړه خلکو ته دروغ ویلي دي. دغه امریکایي ډیپلوماټ وایي افغانستان د امریکا متحده ایالاتونو لپاره په دویم ویتنام بدل شوی او باید نور ترې خپل سرتیري وباسي. هغه ویلي چې امریکا باید په دې اعتراف وکړي چې افغان جګړه یې بایللې او په خبره یې اوس له دې هېواده د سرتیرو د ایستلو وخت ده. بلخوا په غزني ولایت کې د وسلوالو طالبانو یو نفوذي کس د سیمه ییزې اردو 26 سرتیري وژلي دي. د غزني ولایتي شورا ویلي تېره شپه د دې ولایت اړوند په قرهباغ ولسوالۍ کې د مخالفینو یو نفوذي کس پر خپلو همکارانو برید کړی چې 26 سرتیري وژلي او 2 نورې ټپیان کړي دي. وسلوالو طالبانو د برید مسؤلیت پر غاړه اخیستی او وایي د 22 سرتیرو پر وژل کېدو سربیره وسلې او مهمات هم له ځانه سره وړي دي. بلخوا ملي دفاع وزارت بیا وایي په دې پیښه کې د سیمه ییزې اردو 9 سرتیري وژل شوي او د پیښې د څېړلو لپاره یو پلاوی ګرومان شوی دی. په ولسي جرګه کې د غزني ولایت استازي وایي د وسلوالو طالبانو یو نفوذي کس تېره شپه د غزني ولایت په قرهباغ ولسوالۍ کې پر خپلو همکارانو برید کړی او د سیمه ییزې اردو 26 سرتیري وژلي دي. د غزني استازي وایي دغه پیښه تېره شپه د یاد ولایت قرهباغ ولسوالۍ کې د سیمه ییزې اردو په یوه بیس کې رامنځته شوې او له برید وروسته یو شمېر سرتیري چې احتمالاً د مخالفینو سره همکار وو طالبانو ته ورغلي. در منطقه قرهباغ حدوداً 26 نفر در شب گذشته اونا به شهادت رسیدن، بسیار متر مظلومانه و تعداد هم اونا با خود بردن. فکر میکنم تعدادی که با اونا رفتن شاید همکاری با اونا بودن که اونا ضربه و صدمه ندیده و تمامی پوستر جمع کردن بردن به تمام دارندارشان، اگر خانوی بودن، اگر رنجر بودن، اگر صلاح امکانات و مهمات داشتن، اینا را همگی با خود بردن. اما عکس العمل جدی از طریق غزنی، لوای غزنی از طریق بالا صورت نگرفتن. د ولسي جرګې غړي پر امنیتي ادارو نیوکه کوي چې د پوځ لیکو ته د استخدام پر مهال له دقت څخه کار نه اخیستل کیږي او وسلوال مخالفین کولی شي چې په اسانه ډول خپل کسان د پوځ په لیکو کې ځای پر ځای کړي. در این مورد نیروی کشفی 100% مسئول است و کسایی را که اینا جذب میکنن و فضا در اردو میارن زیر پوشش تعلیمات قرار میتن، اینا را باید اینا دقیقا تحت بررسی بگیرن. اونا کسایی بودن که امو وقتا از طریق
طالبا اینا دستور گرفته بودن که آمدن در کابل اینا تعلیمات دیدن که پس دوباره در ساحه برگشته بودن. امشب اونا زمینه را برای ورود طالبا مساعد می سازن و مجمعی هم قطارهای خودشان را کاملا کسایی که مخالف همکاری روحی زیا بودن کاملا به شهادت می رسند. خو طالبان بیا ادعا کوي چې په قرهباغ ولسوالۍ کې د محلي اردو پر یوې قرارګاه برید کړی، درویش سرتیري وژلي او یو شمېر وسلې او مهمات یې له ځان سره وړي دي. ملي دفاع وزارت د غزني په قرهباغ کې د محلي اردو پر پوسته برید تاییدوي، خو وایي په دې پیښه کې د سیمه ییز اردو 9 سرتیري وژل شوي دي. ملي دفاع وزارت وایي د دې پیښې د څرنګوالي په تړاو پلټنې پیل شوې او په همدې هدف یو پلاوی هم ګمارل شوی دی. د ماشومانو حقونو د ملاتړ په تصویب شوي قانون لا هم د ولسي جرګې د غړو ترمنځ ناندرۍ روانې دي. د ولسي جرګې د شنبې ورځې غونډه اکثرا وکیلانو د ماشومانو حقونو د ملاتړ تصویب شوی قانون د شریعت له اسلامي احکامو سره په ټکر کې بولي او د دې قانون په تصویب کې بیړه په کابل کې د بهرنیو هیوادونو د ځینو سفارتونو غوښتنه وبلله. خو له دې قانون سره موافق یو شمېر وکیلان وایي د دې قانون مسوده د اساسي قانون په رڼا کې ترتیب شوی او له اسلامي معتقداتو سره په ټکر کې نه ده. په ورته وخت کې د ولسي جرګې رئیس بیا د دغه موضوع د حل لپاره یو 10 کسیز پلاوی ټاکلی څو آرشیف وپلټي او خپلې موندنې تالار سره شریکې کړي. وروسته له هغه چې د ولسي جرګې له لوري د ماشومانو له حقونو د ملاتړ قانون تصویب شو، اوس دغه قانون د وکیلانو ترمنځ ناندریز شوی دی. د ولسي جرګې اکثره وکیلان چې د دې قانون مخالفت کوي وایي چې دغه قانون له اسلامي معتقداتو سره په ټکر کې دی. دوی وایي د دې قانون مسوده باید د اسلامي احکامو په رڼا کې جوړه شي او غیر اسلامي قانون ورته د منلو نه ده. دا کار نشي کېدی. موږ مسلمانانی د قانون مطابق د شریعت مطابق هغه قانون موږ منو. موږ په دغه رقم اروپایي قانون عیسوي قانون موږ په افغانستان په پارلمان کې نه منو. ما نمیمانیم این کار را، نمیمانیم این کار را دیگه. اجندا را اجازه نمیتیم. امروز اجندای ما اینمی است اوروز تالار با 24 رای مخالف لیکن با اکثریت فیصله کرد که بیار ویدیو را پرتو خو پرتو ویدیو را نه. خو له دې قانون سره یو شمېر موافق وکیلان بیا وایي چې دغه قانون له اسلامي اړخه هیڅ ستونزه نه لري. دوی وایي د دې قانون مسوده حکومتي او هیڅ ډول ستونزه نه لري. 18 ماده قانون حمایت از اطفال را مطالعه بکنین و به ما بگوین کجای از خلاف اسلام هست تا ما به نفع شما کارت بالا کنیم. اطفال این سرزمین سرمایه آینده مملکت است. همگی ما به خیرشان فکر میکنیم. از قاضی صاحب حنفی خواهش میکنم لطفاً بیشتر ذهنیت دیگه وکیل صاحبا را خراب نکنن. خو په ورته وخت کې د دغه مسلې د حل لپاره د ولسي جرګې رئیس یو 10 کسیز پلاوی وټاکه څو د دغه قانون پر وړاندې ناندریو د حل لپاره آرشیف وګوري. دغه 10 کسیز پلاوی به د آرشیف له کتو وروسته خپلې موندنې تالار سره شریکوي. بهادری صاحب، مولانا صاحب رامان، رئیس عبدالخالق بیگ صاحب و مولوی صاحب ترخیل از جنای متعرضین هستند و نیلوفر صاحب، جناب صاحب نظیف زکی، ناصری صاحب، کبرزانی صاحب، شاگل رضایی از خانما است و کسایی که به می آیت رای موافق دارند. کارت سبز مخالف کارت سرخ، استثناء یک کارت سرخ ایایت تعیین شد. وکلای محترم لطفاً بشینه. د ولسي جرګې د وکیلانو ترمنځ د ماشومانو د حقونو د ملاتړ قانون په اړه په داسې حال کې ناندرۍ رامنځته کیږي چې د دغه قانون مسوده تېره اونۍ د ولسي جرګې د غړو له لوري تصویب شوې ده. افغان ځواکونو په بلخ ولایت کې د نظام الدین قیصاري اړوند یو کور محاصره کړی دی. د بلخ ولایت امنیه قمندانۍ ویلي د نظام الدین قیصاري پلویانو په قزاقستان کې د افغانستان د سفیر فرهاد عظیمي په یو کور کې پوسته جوړه کړې وه او امنیتي ځواکونو د دې پوستې د لرې کولو لپاره ورغلي ول چې د قیصاري د پلویانو د مخالفت سره مخ شوي دي. په بلخ ولایت کې یو شمېر سرچینو بیا ویلي چې امنیتي ځواکونه د قیصاري کور ته نږدې د یوې امنیتي پوستې د لرې کولو لپاره چې د قیصاري له لوري ایجاد شوې وه ورغلي وو، خو د قیصاري له خوا مخالفت شوی ده. نظام الدین قیصاري چې څه موده وړاندې د نامسؤله وسلوالو د لرلو په تور نیول شوی و بیرته آزاد شو او اوس مهال په بلخ ولایت کې ده. د کورنۍ خبرونو پر دوام بهرني خبرونه هم تر لږ ځنډ وروسته وړاندې کیږي.
به هم ښه راغلاست او دا هم څو بهرنۍ خبرونه. واشنګټن عراق کې د امریکا متحده ایالاتونو ځواکونو پر پوځي اډې د راکټي بریدونو مسؤل تهران ګڼي او د دا ډول بریدونو د تکرار د ناوړه پایلو په اړه خبرداری ورکوي. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ویلي که په دغه بریدونو کې امریکایي سرتیرو بیا د هغو متحدانو ته مرګ ژوبله واوړي نو هیواد به یې تند غبرګون ښکاره کړي. په دې وروستیو کې عراق کې پر هغو پوځي اډو توغندیز بریدونه ډیر شوي چې امریکایي او یو شمېر نور نړیوال ځواکونه پکې میشت دي. واشنګټن ادعا کوي چې ایران په عراق، سوریه، یمن او د منځني ختیځ څو نورو هیوادونو کې مالیشې لري او دغه مالیشو د امریکایي راکټ د امریکا ګټې له خطر سره مخ کړي دي. بلخوا د امریکا متحده ایالاتونو دفاع وزیر مایک اسپیر وایي هیواد سوري کردانو سره د داعش خلاف د جګړې بدل کې د یو کورواک دولت او یا د دوی لپاره ترکیې سره د جګړې ژمنه نه ده کړې. اسپیر ویلي سوري کردان سره د دوی ژمنه د داعش پر خلاف ګډې مبارزې پورې محدوده وه او یوازې همدې ته ځان ژمن ګڼي. د امریکا متحده ایالاتونو دفاع وزیر دا څرګندونې داسې مهال کوي چې د واشنګټن او انقرې اړیکې سوریه او عراق کې له کرد ملیشو سره د امریکا د ملاتړ له کبله ترینګلې دي. او وروسته خبر مو دا چې شمالي کوریا له یوې بلې مهمې ازموینې خبر ورکړی. د دې هیواد دفاع وزارت ویلي چې دغه بریالۍ ازموینه به د اټومي وسلو د برید د مخنیوي لپاره د دوی وړتیا لوړه کړي. تر اوسه د دې نوي ازمایښت جزئیات نشته او یوازې دومره ویل شوي چې د توغندیو سپوږمکیو د ازمایلو په سوهان سیمه کې شوې ده. پیونګیانګ امریکا سره مذاکراتو کې ژمنه کړې وه چې د توغندیو د ازمایښت دا سیمه به ویجاړوي، خو د خبرو د بې پایلو پای ته رسېدو وروسته یې هلته نوي توغندي وازمایل. له دې سره سم د نن شپې خبري ټولګه په همدې ځای پای ته رسېږي. له ملتیا مننه کوم. تر بیا